قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. نن درته یوه پولنډۍ بیولوژیسته، ایکولوژیسته او لیکواله سیمونا کوساک درپېژنم. سیمونا کوساک د پولنډ هیواد څخه یوه داسې ښځینه ساینس پوهه وه چې په تاریخ کې عجیب او غریب ژوند کړی دی. سیمونا کوساک په 1943 کال کې په پولنډ کې وزیږېدله. هغې خپلې لومړنۍ او لوړې زده کړې ترسره کړې. کله چې د دوکتورا یا پی ایچ ډي دورې ته ور داخله شوه نو پریکړه یې وکړه چې نور به خپلې څېړنې په عملي توګه په ځنګل کې کوي، له حیواناتو سره به ګډ ژوند کوي او خپلې څېړنې او خپل د پی ایچ ډي دوره به هلته بشپړوي. نوموړې پریکړه وکړه چې د بولاویزا په ځنګل کې ځان ته هستوګنځی جوړ کړي. هماغه چې نوموړې په بولاویزا ځنګل کې د لرګیو یوه کوټه ځان ته جوړه کړه او هلته یې اوسېدل پیل کړل. خلکو ته دا ډېره عجیبه ښکارېده ځکه چې په هغه ځنګل کې نه برېښنا وه او نه نږدې هلته کومې روانې اوبه وې. نو خلکو تعجب کو چې دا ښځه به دلته څنګه ژوند وکړي. خو کوساک یوه عجیبه ښځه وه. هغې خپلې څېړنې او خپلې مطالعې دومره دقیقې ترسره کړې وې چې هغې د حیواناتو ژبې ډېر زر زده کړلې. د بېلابېلو حیواناتو سره دا د هغوی په خپله ژبه باندې غږېدله. ویل کېږي چې کوساک له یوه خنځیر سره دومره ملګرتیا جوړه کړې وه چې حتی هغه به ورسره د شپې په خپل اتاق کې ویده کېده. دا ډېره جالبه وه. د خلکو په وینا چې کوساک یو ټپوس یا ټپوس ته ورته یو تور پرنده ساتلی و یا مارغه، او دا یې داسې تربیه کړی و چې دی به په هوا کېده او د ښځو او نجونو له غاړو نه به یې د سرو زرو لاکتونه په خپله نوکه کې او پنجو کې رانیول او راتښتول به یې. دا به یې بیا کوساک ته راوړل او کوساک به د دې په خرڅولو سره امرار د معاش کو، یعنی ژوند به یې کو باندې. دا ډېره جالبه وه ځکه حیوانات تربیه کول او بیا په دې بڼه باندې تربیه کول. د خلکو په وینا چې هغه وخت کې موټر خلکو کم استعمالول. اکثره ښځې او نجونې او سړي به په باسکلونو باندې له یو ځای نه بل ځای ته تلل. نو د دې ټپوس یا مرغه لپاره دا ډېر یو ښه موقع وه او ده به له هماغه باسکل باندې روانو ښځو نه او نجونو نه دا سره راتښتول. سیمونا کوساک 30 کاله په دې ځنګل کې تېر کړل. کله چې له دې وپوښتل شول چې تا د خپل ژوند د خپلې ځوانۍ 30 کاله په دې ځنګل کې یوازې له حیواناتو سره تېر کړل، آیا پښیمانه نه یې؟ نو کوساک ورته وخندل. ورته یې وویل چې کاش چې زه ډېر پخوا راغلی وی ځنګل ته، ځکه حیواناتو سره ژوند کول، د حیواناتو په عادتونو او خویو باندې پوهېدل دا یو ځان ته علم دی. او بل دا چې کله چې تاسو له حیواناتو سره ژوند وکړئ نو تاسو وایئ چې له انسانانو سره له ژوند کولو دا ډېر غوره دی. سیمونا کوساک داسې یو تاریخ جوړ کړ چې کم ساینس پوهان به داسې یو کار وکړي. سیمونا کوساک ته به خلکو د ځنګل جادوګره هم ویلي. سیمونا کوساک څوک وه؟ سیمونا کوساک هغه پولنډۍ ښځه وه چې له 1943 کال نه تر 2002 کاله پورې ژوند وکړ. بالاخره هغه په 2002 کال کې د یوې ناروغۍ له کبله مړه شوه.